نن به د قرآن کریم له هغه سترې کیسې څخه یو وګورو چې ایمان، صبر او قرباني پکې په تر ټولو ښکلي ډول بیان شوې ده. که تاسو غواړئ د قرآن کریم رښتینې او په زړه پورې اسلامي کیسې په ښکلي کارتوني بڼه وګورئ، نو همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو راتلونکې اسلامي کیسه هم له لاسه ورنه کړئ. اوس راځئ کیسه پیل کړو. د زمانو په تېرېدو کې د یمن په لرغونه ځمکه کې یو ظالم پاچا واکمن و. هغه دومره مغرور و چې خلکو ته یې امر کوو د هغه عبادت وکړئ. چا به چې د هغه امر نه منلو سخته سزا به یې ورکوله. خو الله تعالی د دې ظالم پاچا لپاره یوه لاره جوړه کړه. زه د دې ځمکې لوی بادشاه یم. هر څوک باید ما ته سجده وکړي او زما عبادت وکړي. څوک چې زما امر نه مني هغه به په اور کې وسوځوم. زما باجه ټول خلک ستا امر مني، هېڅوک ستا مخالفت نه کوي. ښه، خو زه غواړم چې هر څوک ما ته د خپل معبود په توګه وګوري. که چا د بل چا عبادت وکړ نو هغه به په اور کې وسوځوم. په دربار کې یو زړور جادوګر و چې له پاچا څخه یې د یو ځوان هلک غوښتنه وکړه ترڅو ورته جادو ور زده کړي. پاچا دا غوښتنه ومنله او یو هلک یې د هغې خدمت ته ولیږه. زما باچا، وخت را رسېدلی دی. زه زوړ شوی یم او نور نشم کولی ستا خدمت وکړم. یو ځوان هلک ما ته راولېږه تر څو هغه ته د جادو هنر زده کړم. ښه، زه به ستا غوښتنه ومنم. یو ځوان هلک به درته ولېږم. هلک هره ورځ د جادوګر کور ته تلو، خو په لاره کې به له یو راهب سره لیدنه کوله. د راهب خبرې د توحید او آخرت په اړه وې چې د هلک په زړه کې ژور اغېز وکړ. ای زما زویه، ته چیرته ځې؟ زه د جادوګر کور ته ځم تر څو جادو زده کړم. ای زویه، جادو زده کړه ته مه ځه. که ته غواړې چې د نړۍ تر ټولو غوره څه زده کړې نو د الله تعالی عبادت زده کړه. هغه یو دی، شریک نه لري. خو زه باید جادو زده کړم. پاچا امر کړی دی. ای زویه، د پاچا امر د الله له امره نه مخکې نه دی. که وغواړې هر کله چې راشې زه به درته د حق او توحید درس درکړم. د وخت په تېرېدو هلک به جادوګر او کورنۍ ته ناوخته رسېده چې له امله یې هغې ته ځورونه ورکول کېده. ولې ناوخته راغلي؟ که بیا ناوخته شي نو سخته سزا به درکړم. بخښنه غواړم، ما ته یو څه پیښ شول. ته هر وخت جادوګر ته ناوخته ځې. ته څه کوې؟ که پاچا پوه شي نو موږ ټول به سره وسوځوي. ای راهبه، زه څه وکړم؟ جادوګر ما وهي، مور او پلار مې هم راته په غوسه کېږي. زه ستړی شوی یم. ای زویه، که د جادوګر نه ویرېږې نو ورته ووایه چې ما کورنۍ ناوخته پرېږدي، او که د کورنۍ نه ویرېږې نو ورته ووایه جادوګر نه مې ناوخته کړ. دغسې به له دې ستونزې خلاص شي. یوه ورځ هلک د لارې په اوږدو کې یو لوی او خطرناک حیوان ولید چې خلک یې بند ساتلی وو. هېڅوک نشو کولی تیر شي. هلک پرېکړه وکړه چې خپل ایمان وازمایي. موږ ویرېږو، یو لوی حیوان دی، موږ نشو تېرېدلی. نن به زه پوه شم چې آیا جادوګر د الله په نزد غوره دی که راهب. ای الله، که د راهب لاره د جادوګر له لارې غوره وي نو حیوان دې مړ شي تر څو خلک تیر شي. سبحان الله، دا هلک څوک دی؟ حیوان مړ شو. ای راهبه، ای راهبه، ما حیوان ووژه. الله پاک زما دعا واورېده. ای زویه، ته نن زما نه غوره شوې. ته داسې مقام ته رسېدلی یې چې زه یې نه لرم. خو پوه شه چې ډېر ژر به د ازموینې وخت راشي. که امتحان شوې نو ما مه یادوه. هلک د الله تعالی په اذن سره ناروغانو ته شفا ورکوله. هغه به ړانده کسان بنا کول، د برس ناروغان به یې رغول او نورو ناروغیو ته به یې شفا ورکوله. ای هلکه، زړونی یم، مهرباني وکړه، زما سره مرسته وکړه. ای الله جل جلاله، ته د دې سړي سترګې بینا کړه. سبحان الله، زه وینم، زه روغ شوم. ته څوک یې چې داسې کوې؟ زه هیڅ نه یم. دا الله تعالی دی چې شفا ورکوي. په هغه باندې ایمان راوړئ، هغه ډیر لوی ذات دی. د پاچا یو نږدې ملګری ړوند و. هغه د هلک د معجزې خبره واورېده او ډېر هیله من شو. ای هلکه، ما ستا د معجزې خبره اورېدلې ده. زه ړوند یم، مهرباني وکړه ما روغ کړه. زه به درته ډېرې ډالۍ درکړم.
زه هیڅوک نشم روغولی، یوازې الله تعالی شفا ورکوي. که ایمان راوړئ په هغه ذات چې عبادت یې لایق دی، نو زه به دعا وکړم، هغه به درته شفا درکړي. اے الله، زه پر تا ایمان راوړم چې ته یوازینی معبود یې. زه ستا بنده یم. اے الله، د دې بنده سترګې روښانه کړه. سبحان الله، زه وینم، زه د خپل رب شکر کوم چې ما ته یې رڼا را. کله چې پاچا خپل نابینا ملګری روښانه ولید نو حیران شو او قهرجن شو. ته روغ شوې، څوک و چې ته یې روغ کړې؟ زما رب، هغه ذات چې زه یې روغ کړم. آیا ته زما له پرته بل رب لري؟ زما رب او ستا رب الله دی، هغه یو دی، شریک نه لري. دا سړی ونیسئ، سخت یې ووهئ، تر څو راته ووایي چې چا بینا او روغ کړی دی. نابینا ملګري د شکنجې په پای کې د هلک په اړه معلومات ورکړل. پاچا امر وکړ چې هلک دې راوړل شي. ای هلکه، ته دومره مهارت ته رسېدلی یې چې ړانده کسان روغوې؟ دا څنګه کوې؟ زه هیڅوک نه یم، دا الله تعالی دی چې شفا ورکوي، هغه یو دی، شریک نه لري. آیا ته زما پرته بل رب لري؟ زما رب ستا رب الله دی، هغه د اسمانونو او ځمکې مالک دی. دا هلک ونیسئ، له غره یې کته وغورځوئ. پاچا امر وکړ چې هلک د یو لوړ غر نه وغورځول شي. عسکرو هلک غره ته یوړ. ته به نن مړ شي، دا ستا د سرکشۍ سزا ده. ای الله جل جلاله، ما د دوی له شره وسات، ځکه چې ته له ټولو غوره ساتونکی یې. ای پاچا، وینې الله زه وساتلم، ته نشي کولی ما ووژني، ځکه چې الله زما ساتونکی دی. پاچا چې ولیدل چې هلک له غره نه ونه غورځېد او نور هم قهرجن شو، امر یې وکړ چې هلک د سمندر منځ کې وغورځول شي. هغه د غره نه وژغورل شو، سمندر ته یې وغورځوئ، دې ځل به مړ شي. نن به ته خامخا مړ شي. ای الله، ته زما ساتونکی، ما د دوی له شره وساته. ای پاچا، ستا عسکر ډوب شو، خو زه وژغورل شوم، ته نشي کولی ما ووژني، ځکه چې الله زما ساتونکی دی. کله چې پاچا ولیدل چې هلک له سمندر نه هم وژغورل شو نو ډیر حیران شو. هلک پاچا ته وویل چې زه به تر هغه وخته ونه وژل شم چې پاچا د هغې په شرط عمل ونه کړي. ته څنګه له غره او سمندر نه وژغورل شوې؟ ای پاچا، ته به ما تر هغه وخته ونشي وژلی چې زما په شر عمل ونه کړي. ستا شرط څه دی؟ ټول خلک دې یو ځای راټول کړه، ما دې یو ونې پورې وتړه، بیا دې یو تبر واخله او ووایه د الله په نوم چې د دې هلک رب دی، بیا پر ما ووهه، که دغسې وکړې نو ما به ووژنې. پادشاه د هلک په شرط عمل وکړ. ټول خلک یې راټول کړل، هلک یې ونې ته وتړه او تبر یې په لاسونو کې واخیست. د الله په نوم چې د دې هلک رب دی. سبحان الله، دا هلک د الله په نوم ووژل شو. موږ به د دې هلک په رب ایمان راوړ. موږ د الله په ربوبیت ایمان راوړ. څوک چې ایمان راوړي هغه ونیسه، دوی به په اور کې وسوځوم. پاچا امر وکړ چې یو لوی خندق دی وکیندل شي او پکې اور دی بل شي، او ټول هغه کسان چې یو الله جل جلاله باندې ایمان راوړی راټول دې کړی شي او دغه اور ته دې وغورځول شي. خو دغه کسان چې الله جل جلاله ایمان راوړ په خپل ایمان ټینګ ولاړ وو. څوک چې په ما ایمان راوړي او زما عبادت وکړي نو هغه به وژغورل شي، خو څوک چې د دې هلک په الله جل جلاله ایمان راوړي نو هغه به په اور کې وسوځوم. مونږ به ستا عبادت ونه کړو، مونږ یوازې د الله جل جلاله عبادت کوو، هغه یو دی، شریک نه لري. دا سړی اور ته وغورځوئ. کله چې د یوې مور نوبت راغی چې اور ته وغورځول شي، هغه خپل ماشوم په غېږ کې نیولی و. هغه په ویره کې وه او شاته شوه، خو ماشوم چې لا کوچنی و په معجزې ډول یې خپلې مور ته وویل: ای مورې، صبر وکړه، ته په حقه لاره یې. ای زما زویه، زه څه وکړم؟ زه ویرېږم، اور دومره تود دی. لا اله الا الله، الله اکبر. ای الله، زما او زما د ماشوم روح قبول کړه. زما مورې، صبر وکړه، ته په حقه مه ویرېږه، جنت شته
انتظار کوي. اور خندق د مؤمنانو له جسدونو ډک شو. زرګونه مؤمنان د الله تعالی په لاره کې شهیدان شول، خو دوی ایمان نه و مړ شوی. د دوی کیسه د قرآن کریم په سورت البروج کې د تل لپاره ژوندۍ پاتې شوه.